وی په زړه کې د وخمونو د بوتان ولې ساتي چې زور په ځان کې نه ویني جانان ولې ساتي او د خپل ساده رخپې ویستل خو کوپر دی دا وره چې دنګې تنبې نه ساتي او خان ولې ساتي السلام علیکم فقیریان. وعلیکم سلام. ویم د خدای مسلمان ویم د ځان دې انځور ګل جوړ کړی دی کنه پته نه لګي ولې نه دا ستا خپې ماتې شوې زی او راځې وروره د هغې خو ذمهوار زه نه یم پرون کوڅې ته درغلم او پلار د مې کور نشته مړه دا خو یې ویم دروغ وایي پلار خو مې مړ دی سړیه نو وروره ټول په یو شکلونه خبرې تري ما ته څه پته لګي خو دا خبرې پرېږده مړه چېرته روان یې بازار ته بازار ته اور وخت بازار ته روان یې بیا څه کې ولې ته خبر نه یې خدای شته خو خبر یم سال روجه ده که نه لکه د خدای مسلمانه دا دې څه ووې دا مې راته پښتو وې نه که نه پښتو خو دې وي په رښتیا سبا روجه را هو که نه ما ته خو پته نه وه یاره ستا په ایمان کې فرق دی به ایمانه ایمان کې مې فرق نشته ری ایمان کې به ستا فرق وي بوتله ما وې سبا نه بله ورسته ده اخ پاشه مړه حکومت اعلان کړی دی او ته ویې سبا نه بله ورسته ده سال روجه ده ویم فقیره دا خو دې غټ زیری را باندې وکړو ښه حکومت اعلان کړی دی او که نه ښه زه بس ټیک ته ځه زما ډېر ګرانې دي خو دا به یاره دا به نیسو څنګه یاره زه خو بیا خورم ته بیا خورې د خدای مسلمانانو زه خو بیا خورم خو د ماښام نه پس که نه یاره مړه نو داسې وایه که نه سړیه اوس په مې والې بې ښه ځه به ځه څه نور خیر دی که نه بلکل خو زمین د کلو زوی خو وایه نه ښه ځه الله دې سم مچ نشته ځه 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 انشاءالله بیا به ګپ لګو د جماعتې نه پس ښه ځکه د خدای مسلمانه فقیري خو په ما داسې زیر وکړو وي سبا روژه ده او ما وی جوړه بله ورځ ته را دا به څه کوم یار زما د زړه کې خو د اوس نه ټک ټک کېږي دا خو د وړي روجې دا خو پلار هر سړی نیوي هم نه شي خو زه مړه زمین د مشرانو هغه متل دی وی ډېرې ګرانې الله ته اساني دي زما داسې چاته په لاره ځمه نو الله دې پکې خیر واچي نو امیر خان بابا چرته روانې زه تا پسې ګرځېدم او غواګانو له مې ګیا مې وړه دا خو دې ښه توره کړه چې غواګانو له دې ګیاګانې راوړې خو داسې کار وکړه دا جګ ونیسه یاره خان بابا دا څه خوري خدایه پاکه وایي دا څه خوري دا مسواک دی مسواک یو خو دا غاښونه سپینوي او بل سل بیماریانې درکوي سنت طریقه ده امیر خان بابا چې د سنت طریقه ده د دې ونې نه یو مال هم راکټ کړه چې زه هم لګوم یو مال راکټ کړه دا راکټ کوي څوک د ونې نه نه یاره خان بابا چې ته یې مړ مې نو زه به هم پیسې مې سکړې چپ کا دا په بازار کې خرڅېږي دا واله خان بابا یو په ځانه مسواک واخلي صحیح ده او دا جګ نه دا به د پیو راډک کي ښه وله قرانګو په دومره پیوسه کېدل ظالمه سبا روجه د پېشمنۍ به کو بېګاله وله قرانګو روجه ده امیر خان بابا پېشمني به ما هم راپاسې ولې به دې راپاسوم غرمنیه په روز کال در باندې روجې نه اوړې دي او سخت کال در باندې روجې اوړي روجې به نیسي خامخا به دې راپاسوم بس خان بابا ما به دېرش واڼې روجې راپاسې صحیح ده ځه داسې لاړ شه بازار ته لاړ شه او پیه راوړ شه ځه دا کومه څه سوټه دی په خبره پوهېږي نه دماغ دې راله خراب کړلو لکه د خدای مسلمانه دا خو د لوکاټو باغ دی وی یاره دا دانې نیولې دا تکې ژړې مړه بس ویم فقیري خو راباندې هسې هم زیرې کړي دي وي سبا روجه ده نو مغازیه نن دا وټ کټو کاږه پوره یو میاشت په دې روجي د خدای مسلمانه بیا هېڅ پته نه لګي د مرګ او د ژوند درلم در باندې نن به پکې وټ کټ کوم وټ کټ خدایه پاکه چوس پکې سر کوم ځای چې دقه دي ښه واه 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 نوې مې وله نوې واه دا په ښکاره خور سړی خوري مړه دا چې په پټې خوري دا ډېره مزه کوي ډېر مزېدار دي ښه نور پکې سره شته هم نه یار بس ځمه ښه د خدای مسلمانه ده یاره دې مړ کړم مړه هر ځای کې تعذیر یې قره دا خو دې لاس راله خوږ کړو الله
کرا کورا دا لوکاټ را زما سم خوښ دي ښه چې ډېر دې خوښ دي ځان بازار کې واله ها مړه په بازار کې خو په پیسو دي که نه د خدای مسلمانه دغه ته خو ته بېوقوفه انسان یې که نه ما پې پوره 1500 روپیا ورکړه ځان بېکه ښه ما سې واخیستې خیر دې راکړې سم مې خوښ دي ښه دا خبره پرېږده مړه ټانګه دې رنګ کړې چېرته روان یې یار وې مې تا ته نه ویم مړه ما ته ووایه که نه بیا د لوکاټ هم در کوم لوکاټ راکې وې مې کوېدل مې ده ګپ نه غار زما یو لکه د خدای مسلمانه اوس ظلم چا ورکړه څه دې وې څه نه یم وایم تا سره ما دا واسکټ مزه نه کړي دا واسکټ ماله ماله راکړه هسې واسکټ تاله درکړه په دې واسکټ باندې خو خوښ شوی یم خدای مسلمانه ما ته وګوره دا مال راکړه بیا به د لوکاټ هم در کوم اله لوکاټ راکې ښځه واله اول لوکاټ راکړه در کوم که نه ښځه واله خو وې مېمداره ته ووایه چې د غلا خو نه دي که نه تا ته زه غلاګر کې ښکارم ښځه چې د غلا نه یې ګورې را هم ښه ښه هم مې درکړو وخورم وخوره ښه زه لاړم ښه وې مېمداره ته ووایه که نه ویم چې زه لوکاټ وخورم نو د دې پټي نه به کور ته لاړ شم که نه نو دغه ته خو ته بېوقوفه انسان یې که نه د خدای مسلمانه ویم دلته کې ورپسې 3 ګیلاس اوبه وڅښه که نه بس هم د دې ځای به شي ښه نو بای دلته 3 ګیلاس اوبه څه کوي دا څومره تریو دی دا قراقور څنګه خوړلو خو زه ځمه چې هغلته د کوین اوبه وڅښمه لاړه سړی مې دوکه کړ ویم لاړې بچي توپې ګوله دوه شنه لوکاټه مې درکړل او په هغې مې دوکه کړې د ګل په شانتې واسکټ مې درنه واخیستو لکه د خدای مسلمانه دې شته برې ته وګوره ویم چې په دې لوکاټو پسې شته برې وخورې که نه مړه د دې بېل خوند دي زمیندار په کیسې هم نشته دی او ورځمه پې وای یاره د خدای مسلمانه د یاره یې مړ کړمه مې جوړ سړی راته په پټي کې ولاړ دی دا خو ګوډاګی دی ویم زمینداره خدای شته که نه خو د اور پرې بصري ما ویاری د دې شیزونو نه زه نه یارېږم درغلې ما څوک یم یاره دې ته شته به درک هم پکې نه لګي دقه دی ښه دې خوا پکې ګورم یو لکه د خدای مسلمانه دې خوا پکې مړه سم مال دی ښه واه 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 مالې که راباندې را نه شي ځمه په دې طرف ځم ښه ویم د خدای مسلمانه ویم چې په ښه بده پېښ شوي یم که نه نو غلاګانې مې شروع کړي دي خو مړه مغازیه ویم د شته برې د غلا چوکې که نه د دې پکې لا بېل سور دی ځان مې پکې سم ډنډاره که ډنډاره یو لکه د خدای مسلمانه دا خو غرمنۍ را روان دی او لکه پی دي ورسره وای یاره نو خو چې دا پی مې تېوس کړل بس تیار جوس مې خېړې ته ورویشتل راشه مړه څه ګوته ورسره کوم خو په دې بل طرف ولې وروځمه غرمنۍ دی ستا د څښاک قراقور دی مړه د خدای مسلمانه خوله سمه خوځه وه یاره ولې نو موږ درسره ګپ ولګوو ته دونه غلط الفاظ وویې سړي ما هم ته در سره ګپ ولګوو که نه یو لکه د خدای مسلمانه دا دومره ډېرې شملې دا شملې نه دي پی دي قرانګو پی دي نو په دې دونه ډېرو پی باندې د خدای مسلمانه څه کوې ولې ته خبر نه یې څه نه سبا روژه ده که نه پېشمنې به پې کوو شه مړه ولې ما ته پته نه لګي څه ته څه د روجو غمونه کې ته خو ته ډک وکاږه مړه خو سختي نو زمین دپاره سختي دي میرا قراقور ماما ولې زه ته مسلمان نه ښکارم څه ما ته دا جګول وي دا پیره پته هم روژه وړي ته به هم نه وي دا د هر چا د وس کار نه دی ځان پېږه ښه زه خو به یې نیسم ته به یې نیسې او پېشمني نه به م راپاسم ښځه به سې ده نو زه څه خدمت وکړم خدمت مه کوه دا پې تاسو لږ ونیوې او زه د دوکان نه یو مسواک رالم او راځم صحیح ده بیا کور ته یو ځای ځو او یو ځای ښځه وشه راولې ده بس دا ښه چې لاړو بس اوس په وله درز ورکړم په ناسته یې څکم په ناسته واه 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 دا دومره ډکو
یو خو را روان دي غرمني راړي او قور ماما ستا ډېره مهرباني او ساله د خپل پی راکړه چې کور ته ځو ها کور ته ځو که نه ما ته یو خبره کوله که نه ما ته پته نه لګي مړه په دنیا کې ډېر ښه خلک شته که نه او پته نه لګي چې سوال او دوا د چا قبلېږي ښه قوره وګوره زه چې په انسان باندې دم واچوم که نه دا هغه ځای نه د مکمل غیبومه تا باندې یو دم نه اچوم چې غیب دې کړم تا ته ګوره او ستا دي دم ته ګوره او بیا غیبولو ته ګوره غرمنیا چا پورې خاندما او چا پورې خاندام مه کوه د خدای مسلمانه ویم زما داسې دم دی که نه چوس مې در باندې دم واچو د دې ځای نه باندې غیب کړم بس قور ماما یاره ما مه غیبوه او زما د جګ غیب کړه د خدای مسلمانانو جګ در څنګه غیب کړم خو زما اورېږه غرمنیا ستا جګ خو پرېږده ستا پرې جګ چې کوم پی دي که نه په دې ځای دم واچوم بس واچوه بیا غیب یې خو ګوره یو ګوټ به هم پکې په جګ کیني خو ګوره پی مې له غیب کړل نو ګوره بیا به خفه کېږي نه نه خفه کېږم واچوه ښه بس ټیک ده ام بخوله او په دې جګ باندې وربوله نو دا ټول پی غیب کړل اوس به زه دا جګون له څه جواب ورکړم ونیسه دې خولې ته ګوره دې کارونو ته ګوره خو تا وې چې غیب یې کړ نو نو ما ته څه پته وه چې ته مې په رښتیا غیب اوس به زه نور راوړم شابه شکر د خدای پاکه چې سړی مې دوکه کړ بس اوس تیار جوړ شو ښه پکریا لاړې ظالمه روک شو پسې دا څه ټیم دی کو واده له به څه ټیم ځو ورېږه چې رنګ وله ورکم زه ښه ده چې رالې دا څه ټیم دی کو ظالمه څه ټیم ځو واده له جامې به نه بدلو ما دا جامې خو ما هم بدلولې دا څه څومره ناوخته ځو روجې به ختمې شي ظالمه د نوې خبرې نه دی خبرو ما څه خبره تازه خبره ده هله وایه زر که هغه قراقور نه دی دی بیګې ظالمه د بارګین نه پخلا باندې ګاډې بوتلې 0 میټره اولو دا تا ته داسې غټه خبره ښکاري اورې زمونږ کلي ته ګډبانه راغلي دوه درې ورځې روان دی ها اته ګړې پټې کړي اته او کوم سړی چې د غلا عادت شي تر مرګه پورې غلا کوي راته باندې دا وړې خبرې دي روزه کنه دا چې ګوره سلام علیکم زور مه راکوه د خدای مسلمانه د روټۍ نه راپاڅېدم څنګه روټۍ خپله وخوړله نو ولې سکرتار ورسو آرام دې پکې چولې آرامه دقه چل دی که نه ویم د خدای مسلمانه ځای ته مې راغلی نو ځکه راپسې خندا کې زه درې په دې نه یم راغلی په دې راغلی چې ما ته ستا په سر خلک شکایتونه کوي راشه خو ته ودرېږې دغلته خو ته بېوقوفه انسان یم د خدای مسلمانه خلک په مولیانو پسې اخته دي نو په ما غریب پسې خو به اخته اخته وي ته د خلکو منې ته اوس ما ته بېوقوف یې نو دا جګوله خبره غلطه کوې که نه نو خبره غلطه نه کوم جي که ته زما زوی سه یا زما نوسي سه دوکه وکړې څه خبره نه ده هغه خپل کسان دي خو تا باري خلکو سه دوکې شوالو کړي دي ویم دا جګوله مړه دا سړی خبرې پرېږده ته خو زما مشر یې راځه مړه ته روټۍ او د روټۍ نه دې راپاڅېدم راځه روټۍ نه خورم مړه ته راځه که نه یم درنه نه خورم مړه د خدای مسلمانه راځه به نن به زما یو خبره منې نو بیا به خورم نو ستا ما کومه خبره نه ده منلي دا برکلي کې نه دی دغه کې استاد یې غلی دی بوزم څه لپاره چې دم دی کې څه لپاره بس ټیک دی سبا به لاړ شو راځه نه نه اوس به ځو دا جګوله نو وایم د خدای مسلمانه یو ورځ دې ما ته چېرته ونیوي چې راځه دې خیرات ته دې بوزم اوس مې د مونږ پسې ګرځې نو ستا دپاره کوم که نه ښه ده ټیک ته ځو راځه اوس درسره خفه کېږم در باندې راځه روټۍ به بیا وخورو راځه راځه چې ځو راځه السلام علیکم وعلیکم سلام په خیرونو کینه السلام علیکم کینه کوم ځای کینو استاد جي همدلته کینه کینه دغلته که نه کوم ځای کینې ویمه تا ته مسلې ده او که دې برخوردار ته مسلې ده ما ته خو مسله نشته جي دته ډېره غټه مسله ده استاد جي ها څه مسله ده ورته دته دا مسله ده چې دا غلاګانې کوي او خلکو له دوکې ورکوي دا دې لاسه وي د خدای مسلمان دا خو د انسان دپاره ډېره سخته ګناه ده نو استاد جي ما خو نه ده کړې څنګه دې نه کړې دا شکایتونه چا کول ما ته دا جګوله ویم دونه به لا مشهور لا نو تاسو هم مشهور کوم د خدای مسلمان نو خو جومات کې به دې اعلان کړو نو ویمه ښه ووایه استاد جي داسې تعویض لوکه یا داسې بوله دم که که نه څه وله دم که ویمه زه هم دې مسلو ته دلته ناست یم چې څه وي وله به وکړې جي به چې څه کوې هغه وله وکړې چې څه دم دوخه پې وکړې نو ورېږه دغه څه شو بوتله وکه ځوانه یو ګوټ ترې نه وکړه
زه وکړم او څه دې نو کا یو ګوټو کا دا چې ګوره ته ګیم کړه هلته د ګروپي نه راپاسولم د خدای مسلمانو ګروپي مې خوړلی دی یا مسینګه شوې نو څنګه شو ما ته خو پته نه لګي د خدای مسلمان دم دې کار کوي زما خدا سي دم دی چې یو پیره مې دم کړي نو بس بیا به ټول عمر غلاګان خبرې بیا کار نه ویلې دا چې ګوله د خبره سیده دمونه کار کوي خو چې خېټه کې د آرام پراته ني چپ کا غلی کینا زو دا چې ګوله یې مداسې چل دی که نه چې پیسې ډېرې کېږي خو تاسو مېلمانه یې بس یو 500 روپۍ راله راکړې خدای شته خو زه د روپۍ هم درکړم دې بدله درکړي دا واله چې زه مولوي صاحب لاړو ښه زه په مخه ښه او دا بوتل ځان سره والې دا چې ګوله سر ته کېنه ښه ته کینا وختم کینا کنه مزه په مزه د بالغ تشه دا چې ګوله دا واله اوه مغاز جان زویا جی دا را تو وای کنه چې د مولوی صاحب قدم در باندې اثر وکړ کنه یاره الحمدلله دا چې ګوله په سترګو خو مو سره لږ رڼا شوه خو یو کار دی څه کار دی د مولوي صاحب دا بوټان باندې لږ تنګ دي وای دا ظالم تا د مولوی صاحب نه